له ټوېټر یا اېکس وروسته په پاکستان کې د فېسبوک د بندېدو اندېښنې. د انټرنیټ څارونکي یا نت بلاکس تایید کړی چې له ټوېټر وروسته په ټول پاکستان کې د فېسبوک خدمتونه هم تړل شوي دي. ویل کېږي چې له پرون راهیسې د پاکستان په بېلابېلو برخو کې کارکوونکي د فېسبوک، انسټاګرام او نورو ټولنیزو رسنیو ته د لاسرسي په برخه کې له ستونزو سره مخ دي. د انټرنیټ څارونکي وایي چې د دوی څارنې ښایي چې په پاکستان کې د انټرنیټ خدمتونو د چمتو کوونکو لپاره د فېسبوک خدمتونه تړل شوي. له کراچۍ، کوټې، لاهور، ملتان، سند، حیدرآباد، راولپنډۍ، خیبر پښتونخوا، فیصل آباد، اسلام آباد او بېلابېلو برخو کې د خواله رسنیو څارونکو په دې اړه شکایت کړی چې د دوی په سیمو کې له ټوېټر یا اېکس وروسته فېسبوک او انسټاګرام له کاره لوېدلي او د لاسرسي وړ نه دي.